بسم الله الرحمن الرحیم ارسی پاور پوینټ ته او پاور پوینټ کې مو هم ټیپ ختم کړی و که نه هم ټیپ ختم کړی و ارسی انزرټ ته په انزرټ کې اول په نوی سلایډ باندې خبرې کړي نوی سلایډ جوړول کلیک وکړه په هم کې تیر شو که نه نوی سلایډ په داسې کې نوی سلایډ تیر شو که نه او په انزرټ کې را وایي دي نو سلایډ باندې کلیک وکړئ دا یې فارمټي نه دي د فارمټي ته ښه ځیر شئ څه وکړئ که به دا نه زوم کړم دومره وارسي که نه دا شی کوي ټایټل عنوان ولري نو د برخه سره وي ټایټل ان کنټینټ عنوان وایي نو د کنټینټ وایي او سیکشن هیډر وایي د هیډر برخه سره وي ټو کنټینټ دوی برخه وي لکه دا شی کمپیریزن وی لکه داسې کې عنوان دی عمومي عنوان دی داسې کې بیا یو عنوان دی موضوع دی عنوان دی موضوع کمپیریزن کوي ټایټل اونلی صرف د عنوان وي ابلینګ سب خاطر خپل کنټینټ وذ کیپشن کنټینټ دی وی داسې کې لیکنه دی وی عنوان دی وی لیکنه دی وی او په سر د کیپشن عکسینه یا شکل نه وي داسې کې پیکچر وذ کیپشن پیکچر دی وی او داسې کې کیپشن دی او ډوپلیکیټ باندې خبره کړې ده چې یو سلایډ ډوپلیکیټ کول دوا کول خیر پیدا باندې خبره په دې کوم چې کوم څه انتخاب کړو ضرور دا دم انتخاب کړو ټایټل ان کنټینټ ټایټل یاد کړئ کنټینټ یاد کړئ ان دې کې عنوان ورکول شي او دې کې څه ورکول شي کنټینټ ورکول شي یا ول دې نه زه نه دوی برخه دی دې باندې کلیک کا دې کې یو عنوان ولیکئ پرسن کمپیوټر او دې کې ولیکئ موبایل او دې کې د موبایل اړوند ولیکئ او دې کې د کمپیوټر اړوند ولیکئ څه شو نه کمپیوټر مهارت ولیکئ او موبایل مهارت ولیکئ موبایل دا موبایل اړوند دا څه شو نه په دې کې به خپل ځای سره کوم انتخابوي ډوپلیکیټ څه ته ویل کېږي دا سلایډ داسې دی او دا سلایډ داسې دی زه وایم چې دا سلایډ دی یو بل ته جوړ شي سلایډ ته او دا سلایډ څه کا ډوپلیکیټ کې نه دوه جوړ شي دا سلایډ شو دا سلایډ شو ډوپلیکیټ شو دوه جوړ شو هغه رقم دې ترشه او بل چې دی سلایډ پام آوټلاین د آوټلاین نه انتخابول آوټلاین څنګه لري چې کنه دا انسټال شوی او ورته کې ریوز یو بل سلایډ چې دی چرته سلایډونه لیکل دي هغه استعمالوي کې روشه ریوز ته روشه چرته سلایډ کې وي براوز ته روشه براوز کې فایل ته او موږ ډیسکټاپ باندې راځي کې یې سلایډونه شي کې چیرې موجود وي دا سٹارټ او سٹارټ یا دا ویلکم او په مکرو دې کې څنګه دا سلایډونه وروستل زه چې دا سلایډونه پکور دی دا چې کس هغه سلایډ ورول دي کې دې ته اړ شولو او زه چې دا اوله برخه پکور دو دا اول سلایډ دستر ورول پس دا هلي کلوز کړئ کله چې کلوز کړو دا سلایډ او څه دا سلایډ نه دغه بل فایل نه څه شو هغه پېښول دا موضوع ته مخکې جوړ کړی و مثال اوله ورځ درس دی کنه اول کمپیوټر چې دا خبره مې کړې نو ایس نو شکل ان انتقال نو څنګه شو په دې کې څه دې باندې خبره راو کې کورو کې ډوټي ور باندې خبره و بلرسي ازاده چې نو اسلام وکړه خالی او دې سترونه یو ټیبل مې جوړ کړو ټیبل مې جوړ کړو ټیبل سره دا ډیزاین او دا رنگینه د مهار څخه په مسوټ کې لیکنه دا چې نه بیا سیکچ لرنینګ کسي یو د نه زده کړی دا باندې مطلق خبره کړې ډرام باندې ټیبل باندې اریزر باندې او دا د پین ویټس باندې او یاد نه باندې او دا اصل لی اوټ باندې خبره کول نو دا خاني زب کول شای طرف ته شاپ طرف ته د ټول خبره کړې ورسې خپل ټیبل دا ټیبل باندې څه کړو جوړ کړو یا دا کنټرول زیډ شو ټیبل ته ورته ما ټیبل په کوو یا موږ انزر ټیبل دا چې موږ څه طریقه شي څومره کلام سم کور دي پر ځم ځای چې درې مې کلمینه کور دي او پنځمه روح ته کوم یو کلام دوا کلام درې کلمینه وسره شولې پنځه شولې
It is an empowerment design archa ورکولای شي. صحیح شو نه؟ یا ورو دستا او په دې کې څه پېښ شو؟ ډرا ټیبل دا ځکه آشته دا ځکه شته انټیګر انتخاب شوی دی. ایزي نه کولای شي چې څه کوي ډرا ټیبل انتخاب کړي او ډرا ټیبل باندې کله کلیک وکړو ضرور ډرا ټیبل او دا سیوای کلام علامه سره ولا او زه وایي دا ځکه ولای نه سره شي کلیک وکړه غلط مې کلیک کړو دا چې ډرا ټیبل او په دغه زیو منظم وادر د سورش سره کوم شو لاین په دې کې وروړو څه شو نه کچوري تو سره دا ستونزه وا چې روشي ډرا ټیبل تا او دا چې موږ ډرا وکړه خدا کلام نه لري کیږي کنه کلام دغه سده یې خالي سپیس بٹن وای یا سپیس بٹن وای یا بیر روشي ډرا ټیبل وای دا کلام چې شي نه لري شي یو لیکل شي یا لاند سپیس چې وای بیا نه لري کیږي زر سديستا ډرا ټیبل تا او چې سپیس وای سره کوم شو لږ دا څه اخلي نو بل ایکسل سپریډ شیټ ده دا موږ خبرې کړې چې ایکسل سپریډ شیټ ته ضرورت کیږي کنه د عملیات لپاره ضرور ده چې او ایکسل سپریډ شیټ مو ته یې شي ایکسل سپریډ شیټ می کلیک دا د خلاص شوړی کې شو لږ به سه پراخ کی دا ټول ویني فارمولا ډیټا دا په پاور پوینټ کې نه کنه نه نستو یې په دې کې عملیات کړل شي دا ځنی مادینه شکل ولې کړ دا دینه د طرف شي جمع شي الټ مساوي پریس کوي انټر وای کړل دینه شکل سره جمع شول بیدیا دینه بیدیا په دې کې ډبل کلیک وکړه چې کله د ډبل کلیک وکړو بیرته تشتر ولې پاور پوینټ ته مشته داخل شوی خپل سلایډ ته روشه دا چې بل نه ختم کړه وین د دینه ورول دی په دې کې څه شوی نو مجموعه ورته یعنی ازي د محاسبه کولای شي د ستر وسته شي ډېر محاسبه کولای شي خو محاسبه زی ځکه کنه ته کزه کا فارموله دی اف مش پکسل چې ورش په پکسل کې د اکسل سپریډ شیټ مو پاکه ویلو په مس ورډ کې نه ویل په دې باندې کورو کې په پکچر باندې کورو کې واسطه شا بلرسي پکچر تا تصویر ته ضرورت شو چیرته اشتا تصویر ده پکچر باندې کلیک کا پکچر چیرته شي کلیک کا انسرټ او دې نه دا چې کومه څه شي کې ریسایز او کله شي د چې څه ورکه فارمټ او ډیزاینر دې نه کله شي 3D افیکټ ورکه دمو د خنار ټول ګلوم باندې او دا نه د 3D باندې دمو د خپل خبره کړې کنه دا تصویر وړل شو یو بل چې دی انلاین تصویر د کچر د نیټ سره وصل دی کلیک وکړه انلاین ټرای اگین سم ټرای اگین باندې کلیک کړو نو کله چې انټرنیټ سره وصل شي چې انټرنیټ د تصویر شي کې وصل شي کاوه اپلاین باندې کلیک وکړئ یعنی اپلاین بیا خپل کمپیوټر نه تصویر وصل شي سکرین شاټ ته ضرورت شو ما بل ورځ دا جوړوله یوټیوب د پورا یا دا نو لوټ کړی یا کچ شاید از کی وخت دا تصویر مې چکلا جوړولو ډېر ستای د مسوړ اله داو چې مو منو خبره جوړول دا میټیب جوړول دا وی دا د ورک شکل دا مو د غاښ جوړ کړل خپل او کچېر تاسو دا سکور نشئ لکه نظیر وخت ضرورت شي تاسو دی وښنه سکرین شاټ کولای زه دې سترول او پاور پوینټ ته په پاور پوینټ کې سکرین شاټ ته سکرین شاټ کلیپینګ تر شي او تاسو سکرین شاټ وځي چې ام اس ورډ نه وکړه مس ورډ علاوه هدا کیږي کېدو کنه یا ام اس ورډ دې تر کپی کوي دې تر شي یا دې نه نه دې سترول یا منظم یا سم راځي پس پرېږدي ام اس ورډ نه چې و مثلا شو
سکرین شاټ نه وغوښتل شو یا بل ځای سکرین شاټ وخلای انزرټ ته راشي سکرین شاټ ته راشي سکرین شاټ کلیپینګ او زه غواړم چې دې برخه نه شي سکرین شاټ وغوښتل شي په دې باندې تاسو کلیک وکړه نو بس کلیک خالي سمپل پرېږدئ چې پرېږدئ دا سکرین شاټ سره کوم شو برابر سکرین شاټ باندې خو پوه شوئ که نه مشکل خو نشته بل پټ البم دی دا څه کول که چېرې زه دغه تصویرونه ډیلیټ کړم پټ البم باندې مې چې کله کلیک کړو نیو پټ البم فایل ډیسک ته راوړو او دې کې مې تصویر انتخاب کړو دغه انزرټ مې کړو او کریټ کله مې چې کریټ کړو او دا چې دغه په بیکګراوند کې د سلایډ شیر غوړی دی هغه کسر غوړی دی که چېرې غواړئ چې دغه په بیکګراوند کې دا راشي یعنې په بیکګراوند کې یو تصویر وستل دی فایل ډیسک زه چې دا ته راشي انزرټ اوکې او چیک کړلو به دی چې دا تصویر وګورو ښه او دې نه راوړه په دې کې لږ خبره شته ایډیټ ته یې راوړه په ایډیټ کې نیو ټیکس باکس ټیکس باکس کې وګورئ ټیکس باکس یې وګورئ شي دې سره شاید چې ټیکس باکس شو او وګورئ شو په دې کې لیکل کړئ شي سی شولا دې راوړه ایډیټ ته راوړه او په ایډیټ کې the all picture black and white د ټول تصویرونه د بلاک اینډ وایټ شي کله چې پرنټ کې بلاک اینډ وایټ ده خلي تیر سپین دي کې دې باندې کلیک کړه دا تصویر خو دا ستیرون دی کنه دا اس کې پریویا درکوي چې کله دا کلیک کوم تصویر سره کوم دی سیر دی چې کله کلیک وکړو او سودار شي او په دې باندې کلیک وکړو او د تصویر سره کوم شو تاسو آرام ختم شو ایډیټ کړو بل څه په پټ شو ایډیټ کړو پیج سلایډ picture باندې کلیک کړو او اوکې مې کړو سره کوم کړو یو تر ته یو څنګه کړو ریکټینګل دې سره ولا فور نه ولا وان پکچر په ډول د وخت راشي که وان پکچر باندې کلیک کړو چې ویني یو پکچر خي او کچره دوا پکچر باندې کلیک کړو چې څه پکچر خي دوا کچره پیټ باندې کلیک یو تصویر هي خو پیټ ورغلې مکمل سلایډ صحیح ده پیټ مکمل ورغلې انزرټ کا دا تصویر ورسره ویني پیټ مکمل سره رسول دی د دې رات څنګه نه چې پته شوی دی دا تصویر کام دی چې ګوله ډېر دی سورې نام دی ایډیټ سره ولا په ایډیټ کې کیپشن پروت دی کیپشن تاسو په دې مې کلیک وکړئ دا شي د ځینې ټیکس باکسونه څنګه ختم کړئ دا نه ختم کړو دا د یو پرځاو نه را ریموو کوو ریموو کړه کله شي براوز باندې کلیک کی دا سلایډ چوک سي دا سلایډ دا فارمټ دی کنه تک پر دا شکل دی او په داسې کې مستویل دی چې دې نه مرستا یا په دې کې سلایډ شونه ډیزاین په ډیزاین کې موږ دا سلایډ فارمټ ورکول شي دا کنه دا فارمټ نه دې نه ورکول شي خو دې څه چرو شي ایډیټ تا تیم ته او په تیم کې کمپیوټر کې شته دي پر زنجیر ولا انټیګرال تا او سلیکټ مکړو او اپګریډ چې اپګریډ کړو دا تصویر سره کوم شکل وګورئ دا کوم سټایل ته اپلای شو ایډیټ کړو په دې کې یو تصویر بلا ضرور دا تصویر مې ذکر کوسته ها دې سره ولا ایډیټ تصویر دا دی کنه نیو ټیکس باکس آل پکچر اپګریډ دا تصویر یا روټیشن دی یا تصویر ول نه انتخاب شوی یو بل تصویر وروړي نه نیو ډیسک انزرټ اوکې دا تصویر وروړو انزرټ دا ایډیټ تا او په ایډیټ کې دا تصویر وکړي تصویر روټیټ کولای شي په یو طرف بل طرف چینج کولای شي او د دې کې سچریشن دی د رنگ دی
ویني تروړای زه پکې ډیزاین د سرانګ وځي په دې باندې وخت دې باندې سچریشن بلول شي دې باندې رونی ورک کولای شي دې باندې رونی څه کولای شي تولای شي حال پکچر بلاک کدي باندې ټول د غارنګ وځي شي بدل شي پیټنه رول وان پکچر تا دا پکچر دا صحیح ویني کنه د صحیح دي کله شي دا ریکټنګل نه څه بدل کوي سافت ایج ته شي سافت ایج ته شي دا سبخي سره کم شي د سه ګلو را کم شي کلیک وکړئ او بیا ورشي د سلاید ته دا سلاید بیک ګراوند کا سپین کو چیرې او دا څه ویني دا سه ګلو را کم دي او زه بیا ورشي کدا د ځینې بدل کوم د شکل نه سیمپل فریم خالی یو تیر فریم وسره وي د بل فریم ته ورشو compound frame اوکې از د تصویر کسه تصویر سره څه یو فریم سره راغلی دی صحیح شولا دې باندې پوه شولای څه دې باندې کور وکړئ